دا ته څه وایې تبکي لورې؟ ته ښاغلي دروف سره واده نشي کولی؟ هو مورې، زه ښاغلي دروف سره واده نشم کولی. خو ولې لورې؟ زما مطلب دا دی چې ښاغلی دروف څومره ښه سړی دی. موږ ټولو خو هغه لیدلی دی لورې، او د هغه کورنۍ څومره ښه خلک دي لورې. ښاغلي دروف زموږ لپاره څومره کارونه کړي خورې. زه خو هېڅ په دې نه پوهېږم چې ته یې ولې نه منې خورې. لورې دومره ښه اړیکه درته پیدا شوې او مورې ما په ډېر غور سره دا پرېکړه کړې ده مورې. زه دا واده نشم کولی. خو ولې تبکي لورې؟ لورې داسې څه خبره ده چې مورې په ما دفتر را باندې ناوخته کېږي. زه ځمه. تاسو دا پوه کوئ، تاسو یې پوه کوئ که نه؟ پونم جانې، زموږ تبکي یوه پرېکړه کړې ده او موږ ټول ورسره یو. زه ځمه پلارجانه. سمه ده لورې، لاړه شه. کار کوي چې څوک یې په نوکرانو نه کوي. هو او بله دا چې خواښې جانې مې څنګه ولې د دروغ ورور لپاره هغه توتله جله یې خوښه کړې ده؟ اوهو که نه، دا خو په دې معنا ده چې د شپې له خوا لمر راوخیچي. تبکي یې خوښه کړې ده، هغه هم د لیورجان لپاره. زه خو هېڅ نه پوهېږم. ولې؟ زما تبکي کې څه کمی ده؟ مشرې خوښې موږ خو بس همداسې. تاسې دواړه چې یې که نه تبکي نه پېژنئ، ځکه چې د هغې د پېژندلو لپاره ښه نظر پکار دی او هغه نظر تاسې دواړه نه لرئ. تبکي به اخلاقه ده، پوهه ده، د کور ټول کارونه، د مشرانو درناوی، عبادت کول، نور خو څه کوي؟ په دفتر کې هم کار کوي او په هر کار کې ډېره تکړه ده. اوهو مشرې خوښې سمه ده چې تبکي په هر کار کې لایقه ده، خو تاسو د هغې د دومره ښېګڼو په وړاندې څنګه له دومره لویې ستونزې نه یې سترګې پټولی شئ خوښې جانې؟ سومان، انسان د پیسو له مخې نه پېژندل کېږي، د هغه د کړنو له مخې پېژندل کېږي. او زما تبکي که څه هم پیسې نه لري خو ډېره با اخلاقه نجلۍ ده. زما تبکي هېڅ کومه کمی نه لري. تاسې دواړه خپل کارونه وکئ او بیا دننه راشئ، په کار مې یې. مشرې ته په کوم څه باندې پوهه شوې او که نه؟ هو وروسته له دې چې دا غنم مو میچن کړل، مشره خوښې جانه په موږ نور کارونه هم کوي. ته ډېره کم اخلی. اوهو مشره خوښې تر اوسه په دې باندې نه پوهېږي چې د دې تبکي ژبه بنده کېږي. اوهو رښتیا دا په دې معنا ده چې تبکي تر اوسه د خوښې جانې په وړاندې خبرې نه دي کړي. څو شېبې وروسته عبادت پیلېږي. نو ته لاړه شه او ټول دلته راوغواړه او ته خپله هم راشه. ځه مګر تبکي لورې ته بلې ټانکۍ ته تللی وې؟ ترورې هغه تبکي مورې ځای درکړه. سلام ترورې. تبکي مور که نه ستاسو لپاره د نخودو لډو رالیکلي او خوښې جانې هغه یې په خپلو لاسونو چمتو کړي. اوه اوس باید مشرې خوښې ته ووایو چې هغه تبکي توتله ده او ژبه یې بندېږي، او همدا چې موږ مشرې خوښې ته د تبکي د دې ستونزې په اړه ووایو. بیا وګوره دا چې شپه او ورځ تبکي وایي که نه، داسې په یوې شېبې کې به دا اړیکه له منځه یوسي. هغه ټول په سمه توګه ولګوئ او واوره له دې نه وروسته
د ټول کور پردې بدلې کا سمه ده ټول ګلدانونه او ټول انځورونه باید ښه پاک شي داسې فکر وکړئ چې د کور هره برخه باید ښه وځلېږي په خبره پوه شوئ بله هو موهنل جانا سلام هو فرمایش دا دی چې تر ټولو لوی او نوي ډیزاینونه ګڼې زموږ کور ته راوړې زه غواړم چې خپل راتلونکي ناوې ته داسې ګاڼې واخلم چې نه تر اوسه چا لیدلې وي او نه یې اغوستې وي اوه تاسو خو پوه شوئ که نه هو د خدای په امان راتلونکې ناوې مورې کور ته نوې ناوې راځي مورې زما واده کېږي او زه خبر نه یم لیونیه ستا واده نه دی د دروف واده دی د هغه لپاره خو مې شیریني هم راوړې ده د دروف ومنله چې واده وکړي اوهو دا خو عجیبه کار وشو مورې زه نن ډېر خوشحاله یم مورې ډېر خوشحاله یم رښتیا هم زه هم ډېره خوشحاله یم او هغه خپله خو مورې تا څنګه دروف ورور د واده لپاره راضي که داسې یوه جلۍ مې ورته خوښه کړه چې هغه انکار ونه شي کړی اخر هغه جلۍ څوک ده مورې ته هغه نه پېژنې د هغه په دفتر کې کار کوي صبر وکړه وبه یې پېژنې خیر دا پرېږده مورې زه همدا اوس مابه ته ځم نظر ورکوم خیرات ورکوم اخر زما د دروف واده د کېږي همدې لپاره خو مې راغوښتې یې بهانه مابه ته لاړ شه او ټولو غریبانو بېچارهګانو ته په ماړه نس ډوډۍ ورکړه سمه ده د هغوی په حالت خو ته ډېر ښه پوهېږې که نه همداسې نه ده زویه دا واخله سمه ده مورې زه ځم دروغ پسې که نه ستا وار دی ځان چمتو که په دې کې د چمتو کېدو څه خبره ده هر چا سره چې وایي په پټو سترګو ورسره واده کوم زه ځم چې خیرات ورکوم هو مورې سمه ده هو ستاسو خبره منم هیڅ ورته نه وایم ښه سمه ده ورته نه وایم مور جانې او هو تبکیم دي غرمې ډوډۍ ته به یې مورې سمه ده اوس ټلیفون بند کړم د خدای په امان مور مې په رښتیا خوشحاله ده هسې زه هم ډېر خوشحاله یم مور مې زما تبکي د هغې له نیمګړتیا سره ومنله راځه که نه هسې ته لږ نن ناوخته راغلی تبکي زما مطلب دا دی چې ته په صحیح وخت کې راغلی خو د څه وخت نه زه په تمه هغه مور مې ویلې چې ستا کور ته تللې وه او زموږ د اړیکې په اړه خبرې کړې
وی ویلې چې ټوله کورنۍ ډېره خوشحاله ده. رښتیا لکه کله مې چې مور دا خبره وکړه ډېر عجیبه احساس لرم. د مطلب زم ډېر زیات خوشحاله یم. ډېر عجیبه غوندې احساس لرم. مطلب ما پخوا یوازې د کار په اړه فکر کوو تبکي، او اوس پرته د کار نه د هر شي په اړه فکر کوم. ته پوهېږې زه تل دا فکر کوم چې دواړه یو ځای چېرته په چکر لاړ شو، دواړه به څومره ښه ښکاره شو که نه. او کله چې په دې اړه فکر کوم ډېر خوشحالېږم چې ستا راتلو سره به زما نیمګړی ژوند پوره شي. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې د ژوند تر پایه به ستا لاس زما په لاس کې وي تبکي. دا مې استفاده ښاغلیه. استعفا لیک؟ تبکي د استعفا لیک ته هېڅ اړتیا نه لرې. مطلب مې دا دی چې له واده نه وروسته ته کار کولی شې که نه تبکي؟ او بیا ته خو باید په کار کې هم راسره مرسته وکړې لکه اوس یې چې کوې. په کارونو کې در سره مرسته نشم کولی، نو ځکه استعفا ورکوه. ځکه چې زه دومره جرأت نه لرم چې هره ورځ ستاسو مخ ته راشم. دا ته څه وایې تبکي؟ زه خو دې په خبره پوه نه شوم. ته څنګه مخې ته مې نشې راتلی؟ یعنې څه؟ د دې لپاره چې وایه. ځکه چې تاسو سره واده نشم کولی. څه؟ را سره واده نشئ کولی یعنې څه؟ وایه تبکي. زه ستا نه خوښېږم. ښاغلی زه تاسو ته درناوی لرم. تاسو ډېر ښه انسان یې. نو بیا تبکي ته زه خو هېڅ پوه نه شوم که نه. ولې نه غواړې چې واده وکړې؟ د خپلې کورنۍ لپاره. زما کورنۍ زما د ژبې د بندښت له کبله تر ننه پورې ډېرې ستونزې لیدلي. زما پخوانۍ اړیکه له منځه لاړله. د هغه لپاره ټول ډېر خواشیني شوي ول ښاغلیه. ما ولیده چې د هغوی زړونه مات شول. ښاغلیه پلار مې خلکو ته لاس په غځوه. خپله لونګۍ یې د نورو په وړاندې ټیټه کړه. زه هر څه کولی شم ښاغلیه، خو زه هغوی نور ځورولی نه شم.
ما ته وګوره تبکی ته په ما باندې باور نه لرې په خپل قسمت باندې باور نه لره هر کله چې زما په ژوند کې خوشحالي راځي نو قسمت مې تل هغه له منځه وړي ګورې ښاغلیه زما قسمت همداسې دی نن ستا دا خوشحالي یم په غم واړوله بخښنه غواړم هیله کوم ما وبخئ خپل سترګې دې په کور کې پرېښې دي سمې وګوره دلته خو هېڅ هم نشته د هغه بالښت لاندې وګوره کمپله پورته که او ویې ګوره د تخت لاندې وګوره که د تخت لاندې دلته هم څه نشته والله ما غوښته یوه اړینه خبره تاسې ته وکړم د دروف په اړه د زوی په اړه خو دې ډېر فکر کوې کله کله د ناوې مسؤلیت هم ادا که زما کوټه له میاشو نه ډکه شوې ده او ته خبرو پسې ګرځې ها راجیشه ما خو درته ویلي وه که نه چې د مورجانې په کوټه کې د میاشو درمل ووهه لاړ شه او د میاشو نوي درمل راوباسه او سمدلاسه یې ووهه دلته خو غټ غټ چینجیم دي د میاشو په درمل به څه وشي د هغې غم به وخورو مورجانې لومړی دا کار خو وکړو کومه خبره چې ما درته کوله که نه ته یوازې خوشې خوشې خبرې کوې او که چای هم راته راکوې سمه ده تاسو لومړی چای وڅښئ وروسته بیا له ما نه شکایت ونه کوئ چې ما تاسو سره خبرې ونه کړې مشرې خوښې موږ غوښتل که نه تاسو ته یوه ډېره اړینه خبره وکړو د هغې تبکې په اړه د تبکي شیطانت وروسته راته وکئ لومړی دا ووایئ چې غنم مو پاک کړه ټول مو میچن کړه اوس تاسې دواړه باغچې ته لاړئ شئ او باغچه په ښه توګه پاکه کئ د باران له کبله ګونګټې او نور شیان کور ته راغلي مورجانه یې ډېره ځورولې ده مخکې له دې چې هغه موږ ټول له دې کوره وباسي باید هغه ګونګټې له کوره وباسو په خبره خو مې پوهې شوې که نه خو خوښې جانې زموږ خبره ډېره اړینه ده یو ځل خو یې واورئ که نه چټکي اوس نو څه وکړو لاړې به شو باغچې ته او ګونګټې به ونیسو ته زما استعفا لیکلی ښاغلیه ځکه چې زه له تاسو سره واده نشم کولی ښاغلیه پرته له دې چې زه وغواړم تاسو په هر قدم کې را سره ملتیا وکړه خو کله چې
تاسو زما ملتیا وغوښتله نشم کولی ښاغلیه